ننګرهار کې د دې ولایت ښاروالۍ د خپلو 3 میلیارده داخلي عوایدو پر مټ حل کوي سړک چارې د ننګرهار والي ملا محمد نعیم اخوند د علماو شورا رئیس مولوي حضرت جان حنفي چې د نورو ملکي او نظامی ادارو مسؤلینو هم شتون درلود رسما یې چارې پیل شوې. په همدې مراسمو کې د جلال آباد ښاروالۍ ښاروال قاری بسم الله بلال دغه پروژه د ننګرهار بلکې د ټول هیواد لپاره حیاتي وبلله او زیاته یې کړه دا سړک به په 3 فازونو کې جوړیږي. هغه د نړیوالو مرسته کوونکو او مالی ورکوونکو څخه وغوښتل چې په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي. نو دغه سړک تقریبا اوږدوالی چې دی ټول 21 کیلومتره ده، عرض چې دی دا تقریبا 40 متره ده. نو دا تقریبا 3 فازه ده. اول فاز تقریبا 8.3 کیلومتره ده. کوم کار چې کوو دا موږ خپله ماشینګري خپله عماله په خپل وسایط باندې کوو. بلال وایي د دې سړک په مسیر کې چې کوم کورونه استملاک کیږي هغوی ته کمیټه ټاکل شوې او د اسنادو له ارزونې وروسته به ورته ځمکه یا پیسې ورکوي. نو نن ورځ موږ د سره وعده ده چې په هر ځای کې په هر چا باندې پلان ورغلو که هغه کور و که ځمکه وه د عرضې ته مناسب چې عرضه وکړي راشي موږ استملاک کمیټې ته راجع کړو د اسناد دقیقا وکتلی شي. هغې په بدله کې که موږ د ځمکې تصمیم نیولو چې ځمکه ورکوو یا مو پیسو ترتیب ته نیولو خو د کار خنډ به څوک نه ګرځي. ورته وخت د ولسونو په استازیتوب محمد آصف حنفي وویل د دې سړک جوړېدل د ننګرهاریانو پخوانی ارمان و او پر جوړېدو یې خوښي وښوده. د ولس په دې ملي پروژه کې هیڅ نوې ستونزه نه لري. په دې مسیر کې چې دا کومې نواحي موجودې دي د نواحي او امیر صاحبانو ما خپل خلک او په دغه ځای کې چې کورونه دي او یا په دغه ځای کې چې ځمکې دي دی راغوښتي وو او د هغوی سره یې دا مشکل انشاءالله لاس په لاس باندې حل کړی دی. د جلال آباد ښاروالۍ مسؤلین وایي د جلال آباد ښار د پراختیا او ښکلا لپاره نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کوي. وایي دغه حلقوي سړک د جلال آباد ښار ځنګل باغ سیمې څخه پیل او تر سمرخیلو پورې دوام کوي.